په دې موقع باندې چې د حج د میاشت شروع کېدو ولدا نو د دې اولنی لس ورځو صف فضایل او صف کو سب نه کو دا لس ورځې چې کوم روان دي یا 2 ورځې بعد او یا 3 ورځې بعد د دومره اوچتي ورځې دي چې الله سبحانه وتعالى په دې باندې قسم خوړلې او ذکر الله په قران کې سوې والفجر وليال عشر وليال عشر عرش ولا رب قسم خوړلې او الله چې کله په سبا قسم خورینو د دلیل دغه په عظمت باندې او جمهور مفسرین هغه دا وایي چې دیږي کې د لیال عشر نه مراد څه دي د الله سورې دي د ذوالحجې دا ولنی الله په دې ورځو قسم خوړلې او امام ابن کثیر وایي چې دغه صحیح تفسیر دی دا فضیلت دی دویم فضیلت دا دی چې دې ته الله ویلي دی وې دا معلومي ورځې دي د شمار ورځې دي ذکر الله په قران کې سو ويذكر اسم الله في ايام معلومات معلومه ورځې دي ښکار ورځې دي دا ایام معلومات کمی ویلي او دغه له ورځې دي جمهور العلماء په دې کې دغه خبره کوي چې دلته ایام معلومات دغه نه له ورځې مراد دي دریم فضیلت دا دی رسول صلی الله علیه وسلم گواہی ورکړی دا چې دا لس ورځې د دنیا په ورځو کې غوړ ورځې دي دا حدیث الفاظ افضل ایام الدنيا د دنیا لس غوړ ورځې هغه دی بل څه فضیلت زده وي دنیا کې چې څومره ورځې هغه ټولو کې د لس ورځې چې رواني دا غوري حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر دا الله بنور ورزو کې د سیو رزوم نشتی چې د الله نیک عمل دومره خوخي لکه څومره چې بدیله سورزو کې خوخي بل د سیو رزوم نشتی په دې له سورزو کې چې تک منځو کې او په عام ورځو کې منځو کې کوم یو د الله ډیر خوخته دغه له سورزو د خوخته باقي کې چې تاسو عمل کې هغه رب العالمین ډیر خوخته یو کس پاسې یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله جهاد خو به ځاله او چې عمل له صحابو دي تفوس وګور رسول الله سم دي جواب ته وګور ولل جهاد فی سبیل الله اگر کوئی جهاد دیم کړي په نور ورځو کې جهاد کړي په دې ورځو کې کوم عمل کې دا عمل دا جهاد نم د الله زیات وخت الا رجل سوى یو سړی نه رسول سم چې خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء یو سړی د جهاد لاله په خپل ملړ او مالم ویړو او مالم په جهاد کې ختم شو دی به کې ختم شو د دې سړي د عمل بیا غوړه دي صرف د قیو سړي ته مستثنا دي صرف د قیو بل حدیث کې راځي د جابر بن حدیث ته امام بزار او ابن حبان رحمهم الله هغه دوه راوړي دي چې پای کې رسول سموي افضل ایام الدنيا د دنیا غوړ ورځي چې ایام العشر د لسورځي کوم چې رواني سلورم فضیلت وره پدې کې دنه پدې له سورځو کې د عرفات ورځ راځي د عرفات ورځ یوم المغفرة د بخانی یوم العتق من النيران د ورنه د آزادې دو ورځ پدې له سورځو کې دنه راځي او زه دا وایم کبه دې له سورځو کې یا د دې له سورځو بل اس فضیلت نه صرف پکې د یو ورځ دنه نو موږ ویل چې د فضیلت پوره چې د عظیم ورځ پدې کې دنه راځي پنځم فضیلت دی چې پدې کې یوم النحر راځي او یوم النحر کوم ورځ ته ویل کی ها اختر د ورځ د قربانی ده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کو امام ابو داود او نسائی راوړی او صحیح حدیث ته اعظم الايام عند الله يوم النحر په دې ټول ورځو کې بیا غوړ ورځ چې ده د الله په نسبت هغه د اختر د ورځ د کوم ورځ قربانی یعنی کی د ورځو په دغه لسو کې دن راځي شپږم فضیلت چې څومره غټ عبادتونه د په دې لسو ورځو کې راځي مکي بل په یو ورځ کې نه راځي مکي ځکه امام ابن حجر رحمه الله وی ما ته وې د شخکاری
چې الله د الله سورې چې غوړه کړی دي د دې دراسه غوړه کړی دي چې بدی کې ټول د غټ عبادتونه راجمع کی موز د بګی کی روزه بګی صدقې بګی کی حج بګی کی تلاوت نور چې څومره عمل لکې خو په نور ورځو کې دا جمع کولای شي اوس وایي چې روزه یو قیمتي موسم دی د عبادتونو لپاره ته ټول عبادتونه په روزه کې راجمع کوو د حج سره وسکي حج خو نه کیږي په دې ورځو کې ټول جمع کیږي دا بعض فضایل د دې له ورځو ځان سره یاد ساته دا له ورځې را روانې دي د دین مخکې څه کول پکار دي دوه دي درې ورځې دي د دې استقبال دا ګوره میلمه روان دي او میلمه چې کله د سړی کور ته راځي نو تاسو خیال کړئ په کور کې به د مشرانو د کور صفایو کوي او کور برابر کوي چې میلمه خوشاله د میلمه چې راځي د میلمه استقبال وکړي او استقبال به په څه طریقه باندې کې په دریو سلورو خبرو باندې اولنی خبره ده چې توبه وباسه د دې ورځو د شروع کېدون مخکې توبه وباسه نو جون شروع کړ رب العالمین سوی وتوبوا الى الله جميعا او طول توبوا بس الله ايها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون تاسو کامیابی ملوشي نو جون شروع د دې مخکې چې پتا باندې اخرنی ورځي نور ډوب شي د دې میاشتې چې دغه مې شروع کیږي ته نو جون شروع کړ دویمه خبره چې تقریبا موږ استقبال کوو هغه د چې پزړه کې دا مضبوط عزم او اراده ساتي چې د الله سورې به موږ غنیمت ګڼو او په دې کې به ځان ستړی کوو او په دې کې به کوشش کوو ځکه چې دا ورځي به برش شو کې موږ د ګارانټي دی راکې چې به برش څه پته لګي اوس تم دوه ورځې پاتې نس پته نه لګي خوش قسمت انسان به جلې د ورځو ته پری حکم الپرزو ته پاتې شوي نو بیا به چې د کمهونه کې چې درناون کړ خو بالکل پته نه لري الله په قران کې سوی والذین جاهدوا فینا کم کسان چې سخت تیرې او کوششونه کوي زمونږ د دین لپاره لنهدینهم سبلنا موږ به د جنت لارې او د هدایت لارې وخایو سلورمه یا دریمه خبر عفوا دریمه خبره به موږ استقبال کوو چې ټول ګناهونه به پریرو ګناهونه به کو ځان لري ساته او بل خبره سره به د یاد ساتي که یو سړی د قرباني اراده لري د قرباني نه داغه لپاره به بیا د خبره خاصه ام سلمہ رضی الله عنها حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام مسلم دا حدیث راوړی اذا رايتم هلال ذي الحجه کله چې تاسو د ذل حجې د میاشتې سپومې وینئ واراد احدكم ان يضحي او تاسو کې څوک قرباني کول غواړي د اختر فليمسك عن شعره واظفاره نو دې د ویختونه او د نوکونو نه ځان منکی دغه د لاس نه ورلې نه د مخ کې خپل ویخته واړه کوي خپل نوکونه واړه کوي د مخ کې نه او دا انتظام کوي دیرشم او شکی ده د مخ کې نه بګه تشتمل تاسو ځان تیار کړي او دا ولي کې شرمن ته پوښتنه کې چې شي څه بده کې صحیح حکمت ده حکمت ده دغه دوه حکمتونه الله تعجزي ښکار کول چې ستاده ویخته غټ او ستاده نوکونه غټ او د نئی دکان په خوا کې او ناخون کټ پالماری کې بر پروت هوته نشي راغسته ولي نشي راغسته ها رب العالمین دې کنه زور ور ذات تغویر نشي دویم دا چې د حجیانو سره زمونږ مشابهت راشي حجی غریب التلګیا د په سختو کې ویخته به برشي وی دي او نکونه نشي واړه کوله د ډیرو کارونه منه شوی دي نو موږ لم په کار ځان د سنه منه کو کنه نه دی دی لپاره به دا مسله سره یاد ساتي چې دا ګوره دا غشړي د پر دي چې هغه قرباني کوي او د چا د طرف نه چې قرباني کوي باغو باندې دی نشته د چا د طرف نه مطلب دا کم چې وسره په ثواب کې شریک کی خزا بچي یا کارونه یوزي یا پلار مشری سپینګری بډای دی په خرچه کې د سر کور کې یوزي وسی نو باغو باندې دا به مسله نشته غو کو نه وخته وړه کولې شو کم چې قرباني کوي مشری دا مسله چې دا هغه لپاره ده په دې ورځو کې کم اعمال کول غواړي د اخرنی خبرو کو فضیلت خو موږ ته معلوم شو استقبال به څنګه کو او موږ به دې شو چې زو سره علي او الله دې راولي
او ته ورسید نو بیا بسکه اولنی کار بدو کې په دې ورځو کې اوچت عمل دی حج او عمره کول لو اوچت عمل دی اوچت عمل بل نشته والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج وګه کطاقت او کتلیش او کنيشت له امام ابن رجب رحمه الله یو ډیر عجیب خبره کړی ده ډیر زیات شیرونه غویلو خو زبد بګیو شیر یو کړي ورته و وي من لم يستطع الوقوف بعرفه د چا چې طاقت نو په عرفات کې د ودریدو امام ابن رجب د دې طریقه خې غوګو د کولاو وي کله چې طاقت نه په عرفات کې د ودریدو فليقف عند حدود الله الذي عرفه نبي الله د حدود سره ودرېږي په عرفات کې وته نشي ودرېږي نو کوم ځای کې ودرېږي د الله د حدود سره ودرېږي کوم چې ته پیژندلې دي نو مطلب دا دی چې ته حج پته به نشي ته بخلې شوی د اعمال د ټول مسلمانانو لپاره دی نه حج په اوچت عمل دویم اوچت عمل په دې ورځو کې روجي نیوه او غوره طریقه ده غوره طریقه ده ټول اوچته درجه چې د نه ورځي دا ولني تاریخ نواله د عرفات پورې ټول روجي ونیسي دویمه درجه په دې بس بیا دا چې یو ورځ بوزي یو ورځ روزه کې دریمه طریقه ده کداغه نشي کول یو ورځ بوزا او یو ورځ روزه کداغه دویمه درجه کې نشي راتله نو به دې کارو کا چې بدري روزه خو بګونی سکنه کداغه کیم نه نو چې د عرفات د ورځې روزه نه پاتې نشي هغه ورځ چې رسول صلی الله علیه مبارک وي امام مسلم د حدیث اوري صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده څوک چې د عرفات د ورځې روزه ونیسي نو د یو کال تیر شي ګناونه بول الله بخي او د یو کال راتلونکي ګناونه بول الله بخي د یو ورځې د روزه د لاسه بمسخ خل چې سړی د نه ورځې روزه ونیسي یا په دې نه کې 15 ورځې ونیسي دا دویم عمل شو دریم په دې ورځو کې نفلي مونږ ډیر کوي فرضي خو به کوي فرضي خو به عام ورځو کې نه خو نفلي منزل به زور ډیر ور کوي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الله ويقول الله وي الله اكبر واذا ما بند نفلي منزونه کوي په اخر کې سره به محبت کو په دې نفلي منزونه به خوښ نفلي منزله به زور ور کې خاص کر تهجد له ساخ منزله صلاه الضحى له نور چې کوم نفلي منزله سلورم کرده چې التکبیر والتحمید والتهلیل سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله دا ذکر دله زور ورکي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وي دا غوره ورزي دي غوره ورزي نو فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد نو بدی ورزو کې بیا سبحان الله الحمد لله الله اکبر دله به ډیر زور ورکي رسول صلی الله علیه وسلم وي بدی ورزو کې تکبیر ویل سنت طریقه ده سبحان الله سنت طریقه ده خو زموږ په معاشره کې به د سنت ته تخکار نه شي په ډېرو کوم ځایونو کې به د تخکار شي او که چېرته د سنت راځوندي کړو خلک به د ګوري جلیونه چې ترغلې په دې طریقه باندې تکبیر ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو صيغه ده بعض علماء چې په دې طریقه دویمه صيغه ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دریم صيغه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا پدې کې مجال واسطه چې کوم صيغه می استعمالوي خو چې دا تکبیر پرې نه دی د اولنی ورځې نه اخرنی ایام التشریق پورې ایام التشریق پیژنې کنه د اختر د اخرنی ورځې چې د دغه پورې بداوي چې نور ډوب شي په ورځ باندې حدیث کې راځي امام بخاری راوړی او عبد الله بن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما وی دوی په مارکیټ ته وته په دې لس ورځو کې تکبیر د پاره چې خلکو ته تکبیر رايات شي مارکیټ ته وته ګوره په مارکیټ کې به تکبیر وې د لپاره وګرځیدو عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا غزوه عبد الله رضی الله عنه وی دوی په مینا کې ناسو په خیمو کې او تکبیر به شروع کو او خلکو به سلام شروع کو ځکه چې امیر المؤمنین تکبیر شروع کو وی حتی ترتج تر دې چې د مینا به دي وو خو زیره دي وزن د لاس اسی تکبیر به دې ورځو کې ویل غواړي الله لوی
پنځم عمل په دې ورځ کې چې غوړه عمل له صدقه په دې ورځ کې چې څومره پیسې الله په لار کې لګولې شي غو لګوي ځکه چې په باقي ورځ کې هم ته لګي خو په دې ورځ کې الله ډېر خوښي شپږم کار دا وکي چې هغه ډېر کارونه دي تفصیل لنه زما خو دغه چې قران ډېر وایي په دې ورځ کې استغفار ډېر کوي رښتې وساتي کله چې سره رښتې پرې کړی رښتې به جوړی کوي سلام ډېر خوروي په غریبانو باندې خوراک کوي کسو قران شوی خپل منځ کې قران راغلی دغه په منځ کې صلح راولي کسو په غلط کاروي نه هغه ته غلط کار نه منع کوي د ښه کار وته امر کوي خپل سترګو حفاظت کوي د خپل عورت حفاظت کوي د مسلمانانو سره خېګړه او منډه وای د عام عمل چې په دې ورځو کې کول غواړي دا مختصر نصيحت ته په دې موقع باندې تاسو ټول ته الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو